د قائد اعظم شناختی کارت هم مشکوک وخته، خو ورسره صرف په خیبر پختونخوا کې د 4.5 نه سیوا نور شناختی کارتونه هم مشکوک یعنی شکمن وختل. قائد اعظم چې دی نو هغه په شکمنه توګه باندې د پاکستان نه دی، قائد اعظم د افغانستان دی. یو کس دی چې قائد اعظم نومیږي، پېښور های کورټ کې هغه درخواست جمع کړی دی او وایي چې ما افغانستان ته په زور لیږلی کېږم. هغه وایي چې زه پاکستانی یم، په دوبۍ او په پاکستان کې مې کاروبار دی، پاکستان ته ټیکس هم ورکوم، خو بیا هم ما په زور باندې لیږي افغانستان ته. دغه درخواست باندې سماعت شو. د قائد اعظم وکیل چې دی سیف الله محب کاکا خیل، هغه دغه ارګومنټس د پېښور های کورټ د 2 ججانو باندې مشتمل بنچ ته دا ارګومنټس ورکړل چې زما موکل چې دی قائد اعظم هغه پاکستان او دوبۍ کې کاروبار لري او باقاعده د دغه کاروبار نه ټیکس ورکوي حکومت پاکستان ته. خو بیا هم د هغه د پلار د هغه د ترونو د ریکارډ پوښتنه کیږي چې تاسو ته د هغه ریکارډ راوړه او موږ ته ځان ثابت کا چې ته پاکستانی قائد اعظم یې. په جسټس وقار احمد او جسټس انعام الله خان باندې مشتمل د بنچ قائد اعظم د ډیپورټ کېدو نه منع کړی دی او د نادرا ویریفیکیشن بورډ ته د حاضرېدو ورله حکم ورکړی دی. د نادرا ویریفیکیشن بورډ چې کوم دی نو هغه چې کوم پاغي کې مختلف ایجنسیانو کسان وي، تقریبا داسې شپږ کسانو باندې مشتمل دغه نادرا ویریفیکیشن بورډ وي چې پاغي کې د نادرا افیشل هم وي او داسې پکې د نورو ایجنسیانو هم وي، کبي سارون کې ایجنسی چې دي داغي. نو په دغه کې اپډیټس دغه دي چې د خیبر پختونخوا یا د پېښور های کورټ د قائد اعظم چې کوم دی نو هغه د ډیپورټ کېدو نه منع کړی دی افغانستان ته د لیږلو څخه. د دې ترڅنګ دا بل خبر چې زه تاسو له درکوم نو تقریبا د 4.5 نه سیوا نیشنل آیډنټیټي کارډز یا قومي شناختی کارت چې کوم په خیبر پختونخوا کې دي او په دې کې زیاته شمیره د پېښور ده هغه شکمن ګرځولې شوي دي. په دې کې باقاعده د تصدیق دپاره دغه 4.5 نه سیوا کسانو ته نوټسې هم جاری کړی شوي دي او په دې کې زمونږ اطلاعات دا دي چې ځینې مشکوک یا شکمن کارډز لرونکو کې سرکاري ملازمین هم شامل دي. دوی ته نوټسې جاری شوي دي، که چاته نوټس نه وي جاری شوی او هغې حاضري ونه کړه د ویریفیکیشن بورډ په وړاندې نو ظاهره خبره ده د هغې شناختي کارډز به بلاک شي. خو چې کوم حاضري وکړي او هغې بیا د دغې بورډ په وړاندې کینی او دغه بورډ ورته بیا ووایي چې یاره ته د دې وخت نه د دې وخته پورې خپله ډیټا راوړه، د دې وخت نه د دې وخته پورې د دې کسانو ستا په فامیل کې ډیټا راوړه، نو بیا به هغوی هغه ورکوي. د هغې نه بعد به بیا د هغې شناختي کارت سټیټس چې دی نو هغه به کلیر کیږي، تر څو به یعنی تر هغې به دغه د دوی دا سټیټس چې دی نو دا به مشکوک وي. خو دا یو خبره ډېره اهمه ده، ځینې کسان دي موږ سره اکثر میلاویږي نو هغې وایي دا چې یاره اکثر ته د نادرا په حواله باندې ویلاګس کې او په هغې کې ته د افغان شناختي کارډونو حوالې سره خبره کې نو ماته به یې پکې اکثر دا خبره کوله چې دلته خو داسې افغانان دي چې هغوی شناختي کارډونه جوړ کړي دي او سرکاري ملازمین دي. نو دغه دا چې لکه دا ټول به وس په راډار کې راځي په هغه وخت کې چې دوی کوم شناختي کارډ جوړ کړي دي په هغې باندې دا موږ ته پته ده چې دوی پیسې ورکړي دي. خو ظاهره خبره ده یو فیک سیز یا یو جعلي سیز چې وي نو هغه جعلي وي.